خپل هنر د خپل ځان د اظهار لپاره پکار کوي. خپل قصه وکړي ولې چې ستا قصه د ټولو نه طاقتوره ده. زه امیره ساکت یم. زه په شیکاګو کې پیدا شوی یم او زه یو آرټیسټه یا هنرمند یم. I was in love with hip hop as a little kid. د وړوکوالي نه زما د هیپ هاپ سره مینه وه او د نورو ډیرو ماشومانو په شان د مایکل جکسن ډانس او هغه شان ګډېدل زما ډیر خوښ وو. ما غوښتل چې دا ګډا یې زده کړمه. نو دا ګډا به ماته ډیر کول یا ښه لګېده. Was something that I thought was cool. My mom calls it like it's like you don't have bones. زما مور ما ته وایي چې لکه ستا په بدن کې بالکل هډوکي نشته. زما پلار هم د ډانس سره زما په مینا پوهیږي. هغه په دې هم خوشاله دي چې زه داسې رقص نه کوم چې خپل ځان پکې سپکوم. خو دا هم نه ده چې هغوی ډیر خوشاله دي. هغوی دپاره زه یو جدا شخصیت لرم. So when I started doing like more like breaking, the style of breaking and popping, there were really not too many. چې کله ما هیپ هاپ یا بریک ډانس شروع کو نو ډېرې لږې ښځې دې میدان ته راغلې وې. موږ جنکو ته حوصله ورکړه چې دې طرف ته راشئ ځکه چې دا یو ورزش هم دی. دا تاسو له په ځان اعتماد درکوي. تاسو په دې کې د بدن ټول زور استعمالوئ او همدا د اصل هیپ هاپ مقصد دی چې دا ښځو ته خود اعتمادي ورکوي. Basically, I've never seen myself really different than the guys. ما ته ځان چرې هم د سړو نه جدا نه دی ښکاره شوی. زه هیپ هاپ ډانس کوونکو ته د سړي او ښځې په تله نه ګورم. د ښځو دپاره هر هغه میدان کې چېرته چې د نارینهو شمېره زیاته وي چیلنج دا وي چې ستاسو عزت او احترام وکړی شي او که چېرې څه بده پیښه وشي نو تاسو د خپل ځان دپاره اواز پورته کولی شئ. نو که چېرې تاسو یو مضبوط شخصیت لرئ نو تاسو دا کولی شئ. So back in 2011 when I created We're Muslim Don't Panic, the imagery I was using. په 2011 کې چې کله موږ مسلمانان یو موږ نه مه یریږئ ما دا کمپین شروع کو نو د دې پرشه د غربي نړۍ هغه تصور وو چې د یو نقاب یا عبایا اخیستونکي مسلمانې ښځې ته د ظلم ښکار ښځې په نظر ګوري. خو زه په خپله دا ښځې پیژنم او زما په فکر دا سوپر هیروز یا اتلانې دي. ډانس زما دپاره د اظهار یوه ژبه ده. نو زه په خپله ژبه کې دغه ښځه د یو طاقتورې ښځې په حیثیت ښودل غواړم. یوه پټه هیپ هاپ ډانسره ده چې هیڅوک یې نه پیژني خو هغه په خپل ذات کې ډیره نره او ښکلې ده. ما غوښتل چې دغه ښځو ته د کتلو نظریه بدله کړم چې زموږ مسلې لږې کمې شي او حجاب پسرونکي ماشومانې یا جنکۍ سکولونو کالجونو او بازارونو کې تنګې نه کړی شي چې غربي نړۍ خپله نظریه بدله کړي. ما غوښتل د جدا جدا عقیدو ترمنځ یو بحث شروع شي او د دې دپاره مې هیپ هاپ په کار راوستو چې خلک په دې پوهیږي. زما د غلطو سوچونو ختمولو اصطلاح نه ده خوښه. دا ډیره استعماله شوه. زما په خیال مسلمانې ښځې د پخوانه د فن په میدان کې څه نه څه کوي خو اوس ځکه ډېرې ښکارېږي ولې چې په ګوته کېږي. زه نه ګڼم چې زه غلط سوچونه ختموم. زما په خیال دغه فکرونه بیخي نه دي پکار چې چاته په یو خاص نظر ولیدلی شي. موږ ته د جدا جدا انسانانو په نظر لیدل پکار دي چې هر یو خپل جدا هنر لري. نو که چېرې تاسو دې ته غلطو فکرونو ته ختمول وایئ نو آو زه دا ختموم. But the criticism will come and that's okay. We can take the critique. خلک به تنقید هم کوي او دا صحیح ده. زه تنقید برداشت کولی شم خو زما اصل مقصد دا دی چې د یو آرټیسټ یا هنرمندې په حیثیت زه د خپلو خلکو مدد وکم. زه خپل اواز د لارې چې ډانس یا رقص دی د مسلمانانو مدد کول غواړم.
نو که چېرې څوک دې ته غلط هم وایي نو زما مقصد په دې ملک کې د اسلاموفوبیا یا اسلام پرضد کرکې سره جنګېدل دي، د بحث لارې پرانیستل دي او اسلام د پاره د خلکو ذهنونه کولا وهل دي په هغه ژبه کې چې خلک پې پوهیږي. او هیپ هاپ په امریکا کې د خلکو ژبه ده. And me being Muslim and me also loving the arts is not really that weird. زه یو مسلمانه یم او زه فن هم خوښوم، نو زما د پاره داس عجبه خبره نه ده. داسې نه ده چې زه څه بدلول غواړم. زه چې څه یم هغه یم او زه خپله کیسه کوم. په دې کار کې د یو مسلمانې او د یوې امریکنۍ په حیثیت زما دواړه شناختونه زما سره دي. د دواړو شناختونو سره زما مینه ده. دا زما د شخصیت برخه دي. ځینې خلکو د پاره به دا د اختلاف خبره خو زما د پاره داسې نه ده. It's fun to be the person that is not what is expected. ډیر خوند کوي چې کله تاسو هغه نه یې چې خلک درنه تمه کوي او زما د شخصیت په هکله هم دا ډیره خوندوره خبره ده چې زه هغه نه یم چې خلک یې تمه کوي.